یوه ښځه وله دا ډېره په رنګ څه ښایسته وه واده سوه چې واده سوله بیخي په 15 لک روپۍ چا وغوښته نو یوه لور الله ورکړله بله لور الله ورکړه دا نو ډېره مغروره وه نو ښایست خو خدای غرور نو دا ښایسته ډېر مغروره وي هغه وخت هغه څه ټیم یې بالا نه وي نو بیا الله رب العزت بله لور ورکړه 3 څلور لوڼې سولې بله واره دې ویلې بیا یې کښنۍ و که ما ته الله لور راکړه بله واره زما شیدې پر دې حرامې دي زما شیدې زما پر لور حرامې دي والله که رسم د خدای کړه د خدای قدرت ولو بیا الله رب العزت لور ورکړه لور چې ورکړه ده اوس خبره دې کړې وه مغروره وه په 15 لک یې غوښتې وه خورا خبرې وې ویل والله که ورکړم شیدې زما سې لرې کوي خیر نجلۍ بل چا جن واخیسته چې واخیستله بیا دې ښځې خو نو شیدې نه ورکولې د شیدو ځای خرابېدی تر هغه خانه خبره ورسېدله هغه کینسر شو بیا ټوله سینه جن پرېږه غرور کوې تکبر کوې د الله کړي دي نه دي خوښ ظلم کوې چشت سره اوس بس بیا سینه مې نه خلاړه مطلب هغه ختمه سوله او بیا په لکو بیخي ډېرې روپۍ په خرڅ سولې د هغه بعد بیا پسې مړه سو په قبر کې به دا ښځه څه ورته وایي الله ته ګرڅه چې الله پوښتنه جوړ ته څنګه مړه شوې نو دا خو ظاهري سبب ورښایي ما دا وکړه دا الله وایي ښه دا ته ابوالزادې راته وایي ویل ته زموږ خواته یو نږدې کوچنی هسپتال شته وایي ورغلم چې ورغلم کوچنۍ ښایسته نجلۍ ګرځي ما ویل دا دې څه ده هغه ویل دا مې هېڅ نه ده ما بس لویه وم څنګه یې لویه وې ول دلته یو ښځه وله لور یې پیدا سوله نو چیغې کې زه دا لور نه غواړم دلې ما یوه کیس وکړي زه دا لور نه غواړم والله کې واغم پر ما دا لور یې ما ته راپرېښوده زه د خدای وبېرېدلم لور مې راواخیستله بیا مې ښه خاوند ته مې وویل مال سړی کایي لور دا به څه پکوو خاوند الپروا نه لري مې شوله ما او تا بیا لویه کړو اوس دغه د 4 کال د 5 کال د راته ګرځي مور یې ولاړه او سبحان الله سبحان الله یعنی ته دا وایې چې خدای تا زما سره بد وکاوه د دې دغه معنا ده الله رسول فرمایي څوک چې د الله په کړو نه راځي خدای تا زما سره دا کار غلط وکړي هغه دې راولاړ شي بل خدای دې پیدا کړي دا خدای بیا ورسه بل خدای پیدا کړو دا کوچنی بچی چې تا پرېښوول په خدای قسم خره نه د خره بیا د بي د ډېره معافي هغه د خپل بچی سره دا نه کوي سپی نه د سپی والله العظیم که د خپل بچی سره دا وکړي خنزیره نه دا وه والله که د خپل بچی سره دا وکړي تا څنګه وکړو مسلمان یې کلمه ګو یې انسان یې اشرف المخلوقات یې اوس راواخه د دې و شاته به الله څو کډۍ کیندلی چې دا خالي و روانه ده ټیک دی ځان خو دې خلاص کړې چا دا د هسپتال کې د ورځې ته ورسه وګورئ خامخا یې نجونې پاتېږي د یو چا زوی ورک سي هر ډاکټرانو سره خبره وکړي لکه 2 او 3 ورکړي نرسانو سره هلک ورک سي په ډیپټن هسپتال کې 6 واره پیښ شوي دي هلک ورک سي یو ښځه زوی نه لري وایي دا زما لور دته ورکړه پیدا سو نو خو کیسونه دي خامخا دا لور دته ورکړه دا ماته راکړه هی څه رقم خبره هی چیشته دا چیش نه یو سړی دا زما استاد د لاس ګوتې نه دي او ما ته شوروا ورباندې خورو خلک وایي دا مه خوره په دې کې جراثیم دي هلته ورسره ریړۍ لره ورسه په دې کې هندوان هم راځي سیکان هم راځي کافران هم راځي مسلمانان هم راځي شرابیان هم راځي زناکاران هم راځي د ایډز مریضان هم راځي کینسران هغه هم په دا کاچغه خوري د ده عقل دا مني چې په دې کاچغه باندې وخوره په دا ګوتو باندې خوراک مه کوه چې په هغه کاچغه باندې 100 کسان خوراک کوي او دغه زما لاس دی الله ما ته راکړی دی زه یوازې خوراک ورباندې کوم او ته ما ته وایې چې باغې خوره دا عقل وس مني دلته تا ستا د وینو څه پیدا وه ستا د وینو ستا د زړه څه پیدا وله هغه دې وغورځوله د بل چا د زړه څه پیدا وه هغه دې خپله که دا و ژوند دی سپی به داسې وکړي سپی چې هر څو کمزورې سپی یو شی پر راشي د خپل بچیان بر چیش کوي دا کوچنی مرغه دی یاره ته ځالۍ راګۍ راواخه دا راځي ستا سر د څه وړي دونه ظلم نو د دې ښځې کیسه مې درته کوله ښځې ول زما شیدې پر حرامې دي او بیا ولاړه نن بیا قبر هلته سپېرې دوړې پر دوړېږي بچي پاته سول الله به ښه ژوند ورکړي دا کړه داسې دی خیر الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې د داسو بچیانو چې داسې بچیان یې مندو پرې ایښي دي الله دې د دوی پالنه وکړي الله دې حفاظت وکړي الله دې د دوی اسرس الله دې په خپله
او چې څوک ښځې دا چمونه کوي الله رب العزت دې ته هدایت وکړي که هدایت نه وي نو خوا دې بیا ولاړې قبرو ته هم ورسېدله خیر الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې د مرګ پر حال دا تورې موږ ته رانصیب کړي ټول عالم اسلام ته چې مرو دا ووایي لا اله الا الله محمد رسول